اسلامي پوځ تر سختو کړاوونو راوتلی پوځ دی. دا منظم په اسلامي عقیده سمبال د مسلمه امت رښتیني اتلان دي. د خدای جل جلاله په نصرت سره مو د جګړې ډګر وګټو. کلک هوډ لرو چې د سیاست او ابادي ډګر به هم انشاءالله ګټو. نام دې محدود تر افغان ارادې مداهده بیت المقدس ته رسېدلې چاپیز مداهده. دا رښتیني اتلان د خپل دین هیواد د ساتنې لپاره د خپل سر په قربانۍ چمتو ولاړ دي. بیت المقدس ته رسېدلې چاپیز مداهده. دا سرتیري د هیواد دینی او ملي ارزښتونو ته ژمن دي. دا پوځ د هیواد د بریا راز دی.